السلام علیکم. په دنیا کې یو شی دی که انسان ترې مثبته ګټه واخلي، ښه یې وکاروي، له غلامه پاچا جوړوي. خو که سم ونه کارېد او انسان ترې سمه ګټه وانخیسته، پاچا نه غلام جوړوي او ذلیله کوي. په ټول د تاریخ کې دا ثابته شوې ده. دا څه شی دی؟ الله تعالی د دې لپاره پیدا کړی دی چې موږ او تاسې پرې خپل خالق او خپل رب عزوجل ته نږدې شو، جنت پرې وګټو. خو که یې منفي باندې وکاروو، مثبتو لارو باندې ونه کاروو، خدای مه کړه د دوزخ کندې ته مو بیایي. پوهېږئ څه شی دی؟ شهوت له پاچایانو غلامان جوړوي او له غلامانو پاچایان جوړوي. که غواړئ ښه بیلګه یې ومومئ، ښه بیلګه یې مطالعه کړئ، د یوسف علیه السلام او د زلیخا کیسه وګورئ. یوسف علیه السلام غلام و، د دربار خدمتګار و، ماشوم و. شهوت یې کنټرول کړ، د مصر په عزیز باندې بدل شو. خو ځینې داسې انسانان به تاسې ټول د تاریخ کې لیدلي، پاچایان دي، خو کله چې د شهوت په معامله کې بدنام شي، غلامان ترې جوړ شي. داسې انسانان دي چې خپله ټوله شتمني او خپل ټول امکانات یې د دغه شهوت او شهوت ته د تابع کېدو لپاره له لاسه ورکړي دي. الله پاک د شهوت د کنټرول لپاره پاکې لارې پیدا کړي دي چې هغه نکاح ده. که دغه لارو باندې انسان وکاروي او دغه خپل شهوت او خواهشات کنټرول کړي، له انسان نه متقي او واقعي مؤمن جوړیږي چې بدله یې جنت ده. خو یې که کنټرول نه کړي، د حیوان په شان یې وکاروي، ابدي او دایمي ژوند به یې د دوزخ په کنده کې وي. آیا د دې دنیا دا ټول خوندونه سره له دې چې څومره ډیر وي، په دې ارزي چې دې موقت دنیا په بدل کې آخرت له لاسه ورکو، هغه چې دایمي ابدي له نعمتونو مالامال ژوند دی؟ نه، هیڅکله نه. هوښیار انسان هیڅ داسې نه کوي. شهوت کنټرول کړئ، په شهوت باندې ځان غالب کړئ، شهوت په خپل لاس کې کنټرول کړئ. الله تعالی به راضي شي درنه. الله تعالی ته به دومره نږدې شئ چې جنت به وګټئ. السلام علیکم.